ټولو خلکو ډېرې ښې خبرې وکړي. څوک وایي چې پاکستان ښه ده، څوک وایي چې هندوانو ته ډېر حق ته، څوک وایي چې سکانو ته ډېر حق ته، او څوک وایي چې زموږ مذهب کې تشدد نشته. رول امین صاحب یې 1964 ته رسوي، څوک یې نصاب ته رسوي، خو اصلي خبره څوک هم نه کوي چې د هندوستان ویش د مذهب په نوم شوی ده. د ملک بنیاد د نفرت په بنیاد ایښی شوی ده. دغه نفرت په بنیاد چې کوم ویش شوی ده، لکه دلته د مذهب استعمال شوی ده. ځانونو ته دوکه مه ورکوئ چې دا دلته دا موږ داسې ډېر ښه خلک یو. بظاهر دلته امن دا لکه سمندر کې چې هغه وي، خو د سمندر لاندې هر وخت طوفان وي، ځکه چې دا ریاست د مذهب په بنیاد ولاړ ده. چې د ده ریاست نه د مذهب لرې کوي، نو د ده ریاست واکمنو ته پاته ده چې دا نړېږي. نو هغوی مذهب د یو سیاسي هتیار دپاره استعمالوي. هغه مذهب چې د ریاست د جوړېدو دپاره هم استعمال شوی او نن هم استعمالیږي. هغه داسې استعمالیږي چې تاسو زه یو وړوکی غونډه مثال درکوم. د پاکستان او د هندوستان منځ کې دا د دوو ریاستونو تعلق نه ده. زموږ نصاب موږ ته دا ښایي چې دا د هندو او د مسلمان منځ کې تعلق، خو د هغې نتیجه دا وي چې د پاکستان او د هندوستان منځ کې تعلق خراب شي، موږ دلته مندر سوځو. تعلق خو د دوو ریاستونو خلاف، خو دلته کې د ریاست د خپل بقا لپاره، یا بل دا چې کله یورپ سره تعلق خراب شي، به دوی داسې ګڼي چې دا زموږ عیسائی سره تعلق خراب، د هغې نتیجه دا وي چې که ناروې کې او په سویډن کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سکیچز جوړ شي، نو په ځای د دې چې د ناروې ریاست خلاف احتجاج وشي، دلته موږ په چرچ حمله کوو او ځان ته به دا دوکانه ورکوو چې څوک یې چې 64 نه وشه، څوک یې چې 40 کالو نه وشه. لکه دې خبرې احساس جناح صاحب ته په 11 اګست 1947 شوی چې ما دا څه لوبه وکړه. نو ځکه یا د پاکستان جوړېدو نه 3 ورځې مخکې هغه خپل تقریر کې وایي چې تاسو به آزاد وئ چې جومات ته ځئ او که مندر ته ځئ او که ګرجې ته ځئ، ځکه چې هغه ته پاته وایي چې ما چې کم بنیاد کېښود، ما چې په ده بر صغیر کې د مذهب په بنیاد کم تقسیم وکړو، هغه به وروستو کم فصل ټوکوي. دا بېله خبره ده چې وروستو یا سعودیانو یا امریکنیانو دلته خپل مفاد دپاره ځنه وخت کې د سوشلیزم لار نیولو دپاره، د افغان انقلاب لار نیولو دپاره دلته مذهب استعمال کړی ده. لکه موږ د دې 83 کاله نه چې کله نه د پاکستان جوړ ده، دلته د پاکستان مخالفت صرف باچا خان نه و کړی، دلته جماعت اسلامي هم کړی و، دلته عراق تحریک هم کړی و، دلته یونینسټ کړی و. او دلته زه یو وړوکی غونې مثال درکوم. تاسو وګورئ دلته دا ټول د یونیورسټۍ سټوډنټان دي. د 1946 چې کوم پروینشل اسمبلی الیکشن دي په پنجاب کې، دا اوس چې د پاکستان مامجي جوړ ده، دکې 46% خلکو د مسلم لیگ خلاف ووټ کاسټ کړی، هندو یا سکھ نه، 46% مسلمانو د مسلم لیگ خلاف ووټ ورکړی. او دلته ټول خلک توبهګار شو، صرف موږ ګناهګار ولاړ شو. د باچا خان پیروکار په میدان ولاړ دي چې زموږ خبره صحیح وه. نو موږ وایو چې د دې بیانیه خلاف جنګېدل، د ریاست ته دا یقین دهاني ورکول چې نور د مذهب په نوم د کاروبار بند کوي، د ریاست په بغیر مذهب نه هم پاتې شي. موږ خپل ګاونډ نشو بدلوی، سند خپل ګاونډ نشي بدلوی، بلوچستان خپل ګاونډ نشي بدلوی، پنجاب چې څو پرې دا ریاست د خپل مفاد لپاره مذهب استعمالوي. دا موږ تاسو ډېرې پوه خبرې کوو که نه، دا دغه چې کوم منافقت ده دې نه راوتل پکار ده، ځان ته دوکان نه ورکول پکار، صفا سوتره خبرې کول پکار چې موږ ډېر یو ټینی ماینورټي یو په دې سماج کې،
خو بیا به هم لکه څنګه چې دغه اوربلکې چې د شپې بلیږي او په تیارو کې رڼا کوي نو روغني داسې د رڼا بلوه دا مفکوره هغه اوربلکې ده نور هسې ځان ته دوکه مه ورکوئ چې یا موږ داسې ډېر خلک یو یا څه یو